السلام علیکم درنو لیدونکو. موضوع ده اورلګېدنه. د دې ویډیو په پای کې به پوه شئ چې اورلګېدنه څه شی ده، سرچینې کومې دي او د اورلګېدنې د رامنځته کېدو مهم فکټورونه کوم دي. نو ویډیو تر پایه وګورئ. اورلګېدنه کومه نوې پدیده یا کومه نوې اصطلاح نه ده، بلکې د چاپیریال ساتنې علم یوه لویه برخه تشکیلوي. په اکثره هیوادونو کې لکه استرالیا کې د ځنګلونو اورلګېدنه د ونو او نورو نباتاتو لپاره د ژوند د دوران یا لایف سایکل یوه اړینه برخه ده، ځکه دوی ځینې داسې ځانګړي خواص لري چې د اور د پراخېدو سبب کیږي. د بیلګې په توګه لکه د ونو پوستکي، اضافي ډکي یا واړه لرګي او سوځېدونکي غوړ چې په شنو پاڼو کې شتون لري. د اورلګېدنې سرچینې: اول، سوځونکي وریځې یا پیراکومولس اور فلامجنټس کلاوډز، یو ډول سوځونکي وریځې چې په طبیعي ډول د ځمکې په سطحه د ډېرې تودې هوا په پایله کې لګیږي او عموماً د اورغورځونکو آتشفشانونو له راوتلو څخه سرچینه اخلي. د اورلګېدنې سبب ګرځي: هغه اور چې د دې وریځو په پایله کې رامنځته کیدی شي انساني فعالیت پایله وي او یا هم طبیعي. د اور دا وریځې د پیراکومولس په نامه یادیږي، چې پیرا د اور او کومولس د غونډارې په معنا دی. د کومولس وریځې پیکه سپین رنګ لري چې پورتنۍ برخې یې ګلپیو ته ورته ښکاري. د پیراکومولس وریځې بیا خړ نسواري رنګ لري، د سکرو او دود له کبله یې دا رنګ غوره کړی دی. که د پیراکومولس وریځو په شتون کې د اوبو د بخار عملیه او بړاسونه رامنځته شي، نو دا د وریځو سره د یو ځایوالي وروسته په تالندې او تندر اوړي، او کله چې د تندر وریځې تشکیل شي نو بیا د پیراکومولونیموس په نامه یادیږي. پیراکومولونیموس د تندر په شان رڼا او برېښنا تولیدوي. همدارنګه له دې وریځو باران هم را او اوري. له وریځو څخه خپرېدونکې رڼا په ځنګلونو او نورو ځایونو کې د اورلګېدنې سبب کیږي. خو کله چې اور بل شي، له همدې وریځو څخه بهیدونکې اوبه د اور مړ کولو کې مرسته کوي. خو دا اورلګېدنه او باران اکثره وخت هممهاله نه وي. دوهم، د اوزون طبقه. په 1904 میلادي کال کې ماریو مولینا او شیرود راولنډ په کالیفورنیا پوهنتون کې یوه مقاله چاپ کړه چې اوزون طبقې ته د کلوروفلورو کاربن یا CFC ګاز لخوا په رامنځته کېدونکو ګواښونو سرخېده. په هغه وخت کې دا ګازونه زیات کچه په سپریګانو او یخچالونو کې د یخونکې مادې په توګه استعمالیدل. د دوی څېړنې وموندل چې د ځمکې د سټراتوسفیر طبقه د لمر د وړانګې د کلوروفلورو کاربن ګاز تجزیه کوي او له دې څخه کلورین لاسته راځي. دوی دې پایلې ته ورسېدل چې د اتموسفیر یوه محدوده ساحه په کمه کچه کلوروفلورو کاربن ګاز جذبوي او نور یې سټراتوسفیر ته انتقالیږي. یو اتوم کلورین د اوزون طبقې د 100,000 مالیکولونو له منځه وړلو پوتانشل لري. په اتموسفیر کې د کلوروفلورو کاربن ګاز په سمه توګه نه فلټر کېدل د دې سبب شوی چې د اوزون طبقه کې یو سوری رامنځته شي. هماغه ده چې د لمر مضرې وړانګې له اوزون څخه تیریږي او د ځمکې په سطحه کې د شدیدې اورلګېدنې سبب ګرځي. ماریو مولینا او شیرود راولنډ د دې څېړنې په پایله کې د 1995 میلادي کال نوبل جایزه وګټله. اوس مهال په ځنګلونو کې اورلګېدنې شرایط د پخوا په پرتله بدل شوي. ساینسپوهان وایي چې اقلیمي بدلونونه د شدیدې اورلګېدنې سبب ګرځي، په ځانګړې توګه په استرالیا کې. له همدې امله دوی د ګلخانه‌ایي ګازونو په استعمال کې د کموالي توصیه کوي. اقلیمي بدلون په مستقیم او غیر مستقیمه توګه د سون موادو لکه د ډبرو سکاره، تیل او ګازونو د سوځېدو پایله ده. په صنعتي ساحو کې چیرته چې په متواتره توګه د سون مواد سوځي، په اوسط ډول د کال 1 سانتیګراد حرارت لوړیږي. په استرالیا کې د 2005 میلادي نه تر 2019 میلادي کلونو پورې اقلیمي بدلون د ریکارډ تر کچې ثبت شوی. همدارنګه د ژمي په موسم کې د سړو بارانونو کموالی هم دلته د سختو اور لګېدنو نښې دي. په تیرو 3 لسیزو کې په جنوبي او شرقي استرالیا کې د شدیدې اورلګېدنې احتمال 10% نور هم ډیر شوی دی.
اورلګېدنه کېدای شي انساني سرچینه ولري او یا هم په دې معنا چې کېدای شي د انساني فعالیتونو په پایله کې او یا هم په طبیعت کې د سون موادو د سره د ګرمو وړانګو د لګېدو او یا د پیراکومولس وریځو په نتیجه کې رامنځته شي. په استرالیا کې تر 50 سلنه ډېرې پیښې د دوهم علت له کبله رامنځته کېږي. د انساني فعالیت په واسطه اورلګېدنې ګواښ په هغو ځایونو کې ډېر وي چیرته چې د انسانانو شمیر ډېر وي. د اورلګېدنې په پایله کې انسانان او د دوی عامه ملکیتونه یو ډېر بد حالت سره مخ کېږي او دا حالت هغه مهال په ناورین اوړي کله چې د چاپیریال تودوخې درجه لوړه وي. په ځنګلونو کې د اورلګېدنې اساسي فکټورونه د اورلګېدنې اساسي فکټورونه د سون موادو، اکسیجن، غازونو او د سوځونکو توکو له سرچینو څخه عبارت دي. د اورلګېدنې شدت او د خپرېدو سرعت د چاپیریال د حرارت درجې، د سون موادو مقدار، لندبل یعنی رطوبت، د باد سرعت او د ساحې په میلان پورې اړه لري. اول د سون موادو بار یعنی لوډ. د تخته شویو موادو په پرتله ژر اور اخلي. په همدې ترتیب د ونو ډبلې ساقې له لومړنۍ اورلګېدنې یو څه موده وروسته اور اخلي. د سون موادو بار د ونو توی شوې پاڼې، پوستکي او د وړو ښاخونو مقدار راښيي. په عمومي توګه څومره چې د سون موادو مقدار ډیر وي په هماغه اندازه اور شدید او دوامداره او تود وي. هغه د سون مواد چې ډیر تخته شوي نه وي خوشبويي خپروونکو ونو کې طبیعي غوړ د دې سبب کیږي چې د اور شدت نور هم زیات کړي. دوهم د سون موادو لندبل یعنی رطوبت. د سون وچ مواد ژر اور اخلي او لامده مواد ښایي په ځنډ اور واخلي او یا یې وانخلي او اور لګېدنې مقدار او خطر د باران د مقدار او ورښت څخه ښه ارزول کېدای شي، ځکه وچکالي او د اوبو نشتون د شدید اورلګېدنې اساسي علت دی. دریم د باد سرعت. باد د اور لمبې د سون موادو ته انتقالوي او هغوی ته په متواتره توګه اکسیجن رسوي. همدارنګه د اور سکروټې پورته غورځولو په پایله کې چاپیریال تر پوښښ لاندې راولي. دغه سکروټې د اورلګېدنې له ځای څخه تر 30 کیلومترو پورې واټن وهلی شي. د باد سرعت یو معلوم انټروال لري چې د 12 څخه تر 15 کیلومتره فی ساعت ترمنځ دی. که چیرې د باد سرعت د یاد انټروال څخه کم شي نو اور د سون درانده مواد په ځنډ سوځوي. خو که سرعت له پورته انټروال څخه لږ هم ډیر شي نو د اور مقدار هم ډیریږي. د اور د لمبو څوکې او د هغو ډبلوالی هم د اور په خپرولو کې اغیز لري. کله چې باد لګیږي نو د اور د لمبو څوکې ډیر په شدت خپله بڼه بدلوي او مخکې ځي. څلورم د چاپیریال تودوخه. د چاپیریال د تودوخې لوړه درجه د اورلګېدنې اساسي لامل دی. کله چې د چاپیریال د تودوخې درجه د سون موادو د سوځېدو له تودوخې درجې سره مساوي شي نو سمدلاسه اور اخلي. پنځم د چاپیریال لندبل. د هوا مرطوبوالی. په وچه هوا کې د اور شدت د لمدې هوا په پرتله ډیر وي، ځکه په وچه هوا کې د ونو پاڼې خپل طبیعي رطوبت ژر له لاسه ورکوي او سوځي. شپږم د میل زاویه. اور د وړانګو او تودوخې په واسطه د سون مواد ګرموي. د اور حرکت د سیمې او ساحې په میل پورې اړه لري. د اور حرکت د یوې اغیزمنې سیمې په ژورو برخو کې کمیږي او په لوړو برخو کې ډیریږي. هر څومره چې د یوې سیمې میلان ډیر وي په هماغه اندازه د اور سرعت له لومړني سرعت څخه یې 2 چنده کیږي. د بیلګې په توګه د یوې ساحې د میل زاویه 10 درجې بدلون وکړي نو د اور سرعت یې له لومړني سرعت څخه 2 چنده کیږي. همدارنګه د میل زاویه 20 درجې بدلون وکړي نو د اور سرعت یې د هموارې سطحې په پرتله 4 چنده ډیریږي. د نورو ویډیوګانو لپاره دا چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه. Wow.